مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان نه شپېتمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 52 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة واقع کیدونکي یعنی د قیامت ورځ څه ده هغه واقع کیدونکي ورځ او ته څه پوهیږې چې څه ده هغه واقع کیدونکي ورځ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية د سمود او عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼله نو سمودیان په یو سخته حادثه هلاک کړای شول وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية او عادیان په یو ډیره سخته طوفاني لوخړه تباه کړای شول الله تعالی هغه پرلپسې وشپې او 8 ورځې پر هغو مسلطه کړه که ته هلته وای نو تا به لیدلي وو چې هغوی هلته داسې چیت غورځېدلي دي لکه چې هغوی د خرما د ونو وراسته ډډونه وي فهل ترى لهم من باقية نو آیا اوس له هغو نه څوک تا ته باقي ژغورل شوی په نظر درځي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة او همدغه ستره ګناه فرعون او له هغه نه مخکې خلکو او ویجاړو شوو کلیو وکړه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية دوی ټولو د خپل پروردګار د پیغمبر خبره ونه منله نو هغوی په ډیره سختۍ سره ونیول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية کله چې د اوبو طوفان له حده تیر شو نو موږ تاسې په بیړۍ کې سپاره کړي وئ تر څو چې دغه پیښه ستاسې لپاره یو د درس وړ یادګار وګرځو او په یاد لرونکي غوږونه یې په یاد ولري فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 بیا چې کله یو ځل په شپېلۍ کې پوکی ووهل شي او ځمکه او غرونه پر راپورته کولو سره په یو ګزار میده میده کړای شي په هغه ورځ به هغه کیدونکې پیښه رامنځته شي په هغه ورځ به آسمان وچی وي او د هغه نظم او استحکام به ویجاړ شي پرښتې به د هغه په څنډو او کنار باندې وي او 8 پرښتو به په هغه ورځ ستا د پروردګار عرش پر خپل ځان باندې بار کړی وي يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية هغه ورځ به وي چې تاسې وړاندې کړای شئ ستاسې هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودل شي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية په هغه وخت کې چې د چا عملنامه د هغه په خلاص کې ورکړی شي
هغه به ووایه هی وګورئ ولولئ زما عملنامه ما انګېرله چې زه ارومرو له خپل حساب سره مخامخ کېدونکی یم نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي په لوړ مقامي جنت کې چې د هغه د میوو وږي به راکاږه وي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية دغه راز خلکو ته به وویل شي په خوند سره خورئ څښئ د خپلو هغو کړو مکافات چې تاسې په تیرو شوو ورځو په دنیا کې کړي دي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية او د چا عملنامه چې د هغه په کیڼ لاس کې ورکړی شي هغه به وایي کاشکې زما عملنامه ماته نه وای راکړی شوی او زه نه وای پوهېدلی چې زما حساب څه دی کاشکې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و فیصله کوونکی یعنې پای ته رسېدونکی وای ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه نن زما مال ماته هیڅ په کار رانغی زما ټول حکومت له منځه لاړ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه امر به وشي دی ونیسئ او د ده په غاړه کې توق واچوئ بیا یې دوزخ ته ننباسئ بیا دی په 80 ګزه اوږده زنځیر وتړئ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين د نه پر لوی او لوړ الله باندې ایمان راوړ او نه مسکین ته د خواړو ورکولو هڅونه کوله فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون نو ځکه نن نه دلته د ده کوم غمخور دوست شته او نه د زخمونو د زونو نه پرته د ده لپاره څه خواړه چې هغه له ګناهکارانو پرته بل څوک نه خوري فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون نو نه زه قسم خورم په هغو شیانو هم چې تاسې وینئ او په هغو شیانو هم چې تاسې نه وینئ دا د یو عزتمند استازي وینا ده د کوم شاعر وینا نه ده تاسې بیخي لږ کسان ایمان راوړئ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون او نه دا د کوم کاهن وینا ده تاسې بیخي لږ غور کوئ تنزيل من رب العالمين دا د عالمیانو د پروردګار لخوا نازل شوی دی ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين او که دغه پیغمبر له ځانه کومه خبره جوړه کړې زموږ لوري ته یې منسوبه کړې وای نو موږ به د ده ښی لاس نیولی وای او د ده شارګې به مو پرې کړي بیا به له تاسې نه هیڅوک له دې کار څخه زموږ منع کوونکی نه وإنه لتذكرة للمتقين په اصل کې دا قرآن د پرهیزګارانو لپاره یو نصیحت دی وإنا لنعلم أن منكم مكذبين او موږ پوهیږو چې له تاسې نه څه کسان د حق تکذیب کوونکي دي وإنه لحسرة على الكافرين د دغسې کافرانو لپاره په باوري ډول دا د افسوس موجب دی وإنه لحق اليقين او دا قرآن بیخي یقیني حق دی فسبح باسم ربك العظيم نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردگار په نوم د پاکۍ ستاینه وکړه صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی